سارس کوف 2 د هغه وایرس تخنیکی نوم دی چې د کووډ 19 ناروغي پیدا کوي. دا د کرونا وایرس د کورنۍ چې نږدې 6 ډوله انسانان ناروغولای شي یو برخه ده. موږ اوس په یو ډیر ښه موقعیت کې یو. دغه ځانګړی وایرس بات یا خاپیرکو او د پنګولین په نامه ژوو له وایرس سره ډیر نږدې اړیکه لري. یو نظریه دا ده چې ښایي له همدغه دوه له یوې انسانانو ته خپور شوی وي. دا وایرس د انسانانو په پرتله چې له 100,000 جینونو جوړ شوی له 10 جینونو جوړ دی. د وخت له تیریدو سره بدلیدلای هم شي. نو له همدې عمله ساينس پوهان کولای شي د وایرس جینیټیکي څرنګوالی وڅپړي چې څه ډول خپریږي. وایروس کې د ډیرو کوچنیو جینیټیکي بدلونونو پر بنسټ موږ دا معلومولای شو چې د وایروس دغه بڼه له چین څخه راغلي که د امریکا له لویدیځ ساحل یا نورو سیمو. نو له همدې کبله ده چې وایروس پیژندونکي اوس د وایروس د سرچینې په معلومولو بوخت دي. دا وایرس ډیری وخت انسانانو ته د خولې یا پوزې له لارې لیږدي. د وایرس د بهرنۍ برخې لوړې څوکې بیا د S2 په نامه پروتین باندې نښلي. کله چې د انسان د بدن ساتندویه حجرې له کرونا وایرس د بدن د پاکولو هڅه کوي، له کبله یې انسان ته تبه پیدا کیږي. د ناروغي په دغه پړاو کې وایروس د انسان د بدن حجرې لاندې کوي. دا وایروس نوي بڅري تولیدوي. همدا بڅري بیا د کوربه انسان د بدن نور غړي ککړوي او بیا کله چې د ساه ایستلو ټوخي او پرنجي له لارې له بدن ووځي نو نوی کس هم ککړولی شي. وایرس کېدای شي عمر، جینیټیکي خواصو او یا مو هم بدن ته د دننه شوي وایرس کچې پورې تړاو ولري. زموږ بدن تل د ناروغي پر وړاندې پراخ غبرګون شي. نو د کووډ 19 پر وړاندې هم همداسې کیږي. موږ په دې پوهیږو چې د انسان عمر دی کې یو مهم فکتور ګڼل کیږي چې له سختو ناروغیو څومره کړيږي. دا نقشه ښیي چې څنګه دغه وایرس 8 ډوله د نړۍ چاپیر په چټکۍ ګرځي. یو لامل دا دی چې پرې ککړ شوي ځینې کسان هیڅ نښې نښانې نه ښیي خو کولی شي دا وایرس نورو ته خپور کړي. څو خبرې دي چې دا وایروس یې دومره بریالی کړی. یو لامل یې د دغه وایروس د راڅرګندېدو موده ده. دا پر وایروس ستاسو د اخته کېدو، بدن کې د پټېدو او بیا د ناروغه کېدو تر وخته موده ده. نو که چیرې د وایروس د معلومولو لپاره پراخې معاینې ونشي، د دغه ډول خلکو معلومول ډیره ګرانه خبره ده. د نړۍ لروبر اوس د درمل جوړولو کمپنۍ د دغه وایرس د واکسین او درمل جوړولو په لټه کې دي. د لندن په یونیورسيټي کالج کې د درملو په پخوانیو کتابخونو کې هغو درملو پسې ګرځي چې پخوا د نورو وایروسونو او انتاني ناروغیو لپاره ازمویل شوي، چې کوم یوې د کرونا وایرس له دغو لوړو څوکو سره د مداخلې وړتیا ولري. په اوږد مهال کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د واکسین د جوړېدو تمه شته، خو ازمایل او جوړول یې وخت ته اړتیا لري. ان که ساینس پوهان بریالي هم شي، د دې شونتیا ډیره لږه ده چې تر راتلونکي 1 کال دی په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي.